د مزار د چاودنې په اړه تازه مهم او وروستي دقیق معلومات په همدې ویډیو کې چیرته شوي څوک پکې وژل شوي دي او څومره چاودنې شوي دا وروستي جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ د مزار شریف ښار په هغو سیمو کې چې ډېرې اوسیدونکي شیعهګان دي د پنجشنبې په ورځ اپریل په 28 غوایي په 8 دوه چاودنې شوي دي د بلخ ولایت امنیه قومندانۍ ویاند آصف وزیري مطبوعاتو ته یوه چاودنه تایید کړې ده ویلي دي چې چاودنه د مزار شریف ښار د کانټینرونو تمځای نومي سیمې کې د سلطان غیاث الدین ښوونځي سره نږدې شوي په همدې حال کې سیمه ییزو سرچینو او په ټولنیزو شبکو کې ځینو کسانو د مزار شریف د سجاده تمځای نامه ځای کې د یوې بلې چاودنې خبر هم ورکړی دی یوې شبکې د ښاغلي آصف وزیري له قوله په راپور کې ویلي دي چې په دې چاودنې کې 9 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 14 نور ټپیان شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کولو ادعا نه ده کړې خو د افغانستان په ډېرو هغو پیښو کې چې قربانیان یې شیعهګان وي د کولو ادعا یې د داعش وسله والې ډلې اخیستې ده تېره اونۍ هم د مزار شریف د سیدوکان په سیمه کې د شیعهګانو په جومات کې په چاودنې کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي او 58 نور ټپي شوي دي تاسو په شیعهګانو او هزارهګانو باندې دغه ډول چاودنې څنګه ارزوئ طالبان په دغه برخه کې باید څه وکړي او که چیرې دغه سیمې ته تاسو اوس نږدې یاست نو په دغه سیمه کې اوس حالات څنګه دی تاسو خپلې خبرې او بیان په کومنټ کې ولیکئ تر بیا یو بلې ویډیو الله مو منشي